نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا اختر د لمانځه طریقه چې دا اختر لمن څنګه کیږي نیت یې څنګه کیږي رکعاتونه یې څنګه کیږي بیا وروسته به څه کوي د اختر د لمانځه طریقه دا ده چې 2 رکعات لمنځ د اختر دی لمنځ کوم 2 رکعات واجب د اختر ابتدا مې د پدام لابسي مخ مې دی پر لوري د مکی شریف الله اکبر سبحان بوای در غیرو کپوري نور به وها خاطه شي نه وای درې واره الله اکبر ملاکی په داغه ټیم کې چې الله اکبر وکي لاس په غوږوله یوسي لاسونه به بیرته الهکی بیا چې الله اکبر وکي لاس په غوږوله یوسي بیا به لاسونه الهکی بیا چې الله اکبر وکي لاس په غوږوله یوسي بیا به لاسونه تر نامه لاندې ونسي امام یاملا دا بیا الحمدلله او سورت وای دغه رکعات لکه نور لمن چې کی دغه رقم بس دغه رقم کی دویم رکعت چې راپورته سو امام په دویم رکعت کې الحمدلله او سورت امام وای د سورت خورست بیا د رکوع د تللو صدمخه امام الله اکبر وای تب هم الله اکبر وای غوژول به بوتی یوسه بیا بلاس الکی بیا بل الله اکبر وای بیا به تو غوژول بوتی یوسه الله اکبر به وای بیا بلاس الکی بیا بل الله اکبر وای بیا به تو غوژول بوتی یوسه الله اکبر به وای بیا بلاس الکی بیا بل الله اکبر وای بیا رکوع لرځي تب هم الله اکبر وای رکوع لرچولای رکوع دا بولم چې د سبحان ربي العظیم کې ویل کی بس نو رکوع لرچولای منځ بیا دا رقم دی لکه نور لمن چې په امام پسکه نو بیا چې امام سلام په وګرځاوي بیا امام ولاړیږي دوی خطبه وای دا خطبه انتظار وکوي د دې څخه بعد بیا چې خطبه وویل سو بیا امام دعا کوي چې دعا وسو چې پر کوم لار باندې راغلی وي پر هغه لار باندې مزه پر بل لار باندې چولار څه خبره ده هغه ډبرې به شهیدان شي چې ته پر راغلی وي عیدګاه لره بیرته چې بیا به پر نور ډبرو باندې ولاړ شي بیا به هغه ډبرې شهیدان شي چې ته پر ولاړ شي د عیدګاه څخه بس دا د اختر د لمانځه طریقه ده دا و نور ته هم ورسوي چې د مسلمانانو د لمانځه د مخ سر په خلاص صدق الله العظیم